کچر تاسو جیمل هیک شي تاسو ټول سوشل میډیا هیک کېدلی شي او هغه تاسو انستګرام فیسبوک ټویټر یوټیوب د هر څه پاسورډونه تاسو په جیمل کې سیو شي نو تاسو به څنګه معلوموي څنګه به خپل جیمل چک کوئ چې ازمو جیمل هیک شوی دی او یا یوازې زموږ په موبایل کې لګین دی د دې طریقې د زکولو لپاره راځي تاسو اوري تر پای رسنو وګورئ کټر ته مو ویډیو خوښ کول لازم له نورو ملګرو سره هم شیر کړئ او زموږ د ټیک ټاک اکاونټ در سره فالو کړئ او داشن پر یوټیوب مو هم سبسکرایب کړئ راځي دا ویډیو سره ملګرو د دې لپاره به تاسو راشه خپل جیمل په پیدا کړئ جیمل باندې کلیک وکړئ کله مو چې باندې کلیک وکړئ دغه بر اخلاص چې خپل هغه جیمل بر اخلاص کړئ کوم چې موبایل کې استعمالوي دا ورسته پاسپورت کې کومه د جیمل علامه چې دغه ګورغه باندې کلیک وکړئ دغه ورسته منیج یور اکاونټ باندې کلیک وکړئ کله مو دلته کلیک وکړئ دغه صفحه درته راځي لاندې وګورئ سکیورټي اند ساين په باندې کلیک وکړئ کله مو دلته کلیک وکړ دغه ورسته بعد دلته لاندې راشي دلته کله راغلی یور ډیوایس ویر یو ار ساينډ ان ډیوایس کوم ځای کې څنګه تاسو لګین شوی نو د دې لپاره تاسو لاندې منیج آل ډیوایس باندې کلیک وکړئ نو تاسو ته ټول هغه ډیوایسونه راوړي کوم چې تاسو لوګي خپل جیمل په کې لوګین شوی دی کچته دلته تاسو د ډیوایسونو څخه کوم بل ډیوایس راوښتنه په دې پوه شئ تاسو جیمل هیک شوی تاسو جیمل د بل چا سره دی نو تاسو بعد هغه لپاره ورسته د هغه په هغه جیمل باندې کلیک وکړئ مثلا دلته ریډمی نور دیارلس موبایل دی زما دی په دې کې لوګین شوی دی تاسو پاسو ګورئ ساين اوټ فایند ډیوایس وګورئ پس دغه برخه راغلی دی نو ساين اوټ باندې کلیک وکړئ ساين اوټ باندې کنفرم باندې دغه ورسته په هغه موبایل کې څنګه شي همدغه جیمل به ختم شي تاسو نور ویډیوګانو لپاره لازم موږ در سره فالو کړئ